په دې وروستیو کې په هیواد کې امنیتي پیښې زیاتې شوي او په څو ورځو کې زیات کسان وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. بلې خواته ولسمشر اشرف غني پاکستان او هند ته سفرونه کوي او په دې اړه خبرې شوي. همداشان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم هند ته د سفر په حال کې دی. موږ سره نن د تود باس ملمانه دي د نظر خوند ښاغلی محمد الله تړون او د لینکن ښوونیز مرکز مشر ښاغلی نصیر احمد روخان. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو او زه تعلیم منګل او تاسو د تود باس لیدونکي او اورېدونکي یاستئ. په سر کې راځو روخان صاحب، تاسو ته په دې وروستیو کې امنیتي موضوعات څه ترینګلې غوندې شول او زیاتې امنیتي پیښې رامنځته شوي دي او په یو شمېر ولایتونو کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسي جرګې غړو ویلي دي چې وسلوال مخالفین اموژنه کوي. دوی دا څرګندونې کړې او ویلي دي چې د وروستیو خونړیو حملو د زیاتوالي دلیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ ورګنونو ترمنځ نه همغږي ده او همداشان د مدني بنسټونو چوپوالی دی او په حکومت کې د پنځم ستون فعالیتونه بولي. تاسو څه وایئ چې افغان دولت په دغسې یو حال کې څه وکړي او په خپله د ولسي جرګې دغسې ادعاوې سمې دي؟ تاسو څه نظر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سلامونو په وړاندې کولو سره لکه څه ډول چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اندېښنه وښوده. کټ مټ مسله همدا ده، افغان دولت په څو مختلفو جبهو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. لومړی دا چې په افغانستان کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هېڅ نوع همغږي نشته. ټولې امنیتي ادارې په وروستیو 3 کلونو کې د سیاسي ملاحظاتو په اساس باندې ویشل شوي دي. هغه مسلکی او تخصصي موضوعات چې باید د امنیتي ادارو په یا د امنیتي منصوبینو په تقرر کې په نظر کې ونیول شي نه دی نیول شوی. دویمه اساسي مسله دا ده چې د افغانستان امنیتي استخباراتي چینلونه نسبت پخوا ته چې غښتلي شوي وي کمزوري شوي دي تر ډیره په هغو استخباراتي ادارو کې چې د تخصص د همغږۍ د شایستهوالي او هیواد او خاورې ته د ژمنتیا په اساس باندې څوک استخدام شي. متاسفانه په ډېرو مواردو کې دغه اصل تر پښو لاندې شوی. په ډېرو مواردو کې د همدغه 2 متحدو ټیمونو له منځه هغه کسان چې دوی او د دوی ګټو ته ژمن دي استخباراتي چینلونو ته ځي. له همدې امله ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې د امنیتي ترنګلتیا یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې د دوی ناغړي له پامه نشو غورځولی. او وروستی هم دا چې هر کله چې افغان دولت د مذاکراتو مې سره د خپلو وسلوالو مخالفینو سره کینی یا د مذاکراتو پیل راڅرګندېږي، په داسې مواردو کې تل د دولت وسلوال مخالفین د خپل ځواک او قدرت د ښودلو لپاره دا ډول بریدونه کوي او دا ډول بریدونه هم استخباراتي بریدونه دي. په دې کې په ټوله معنه د ګاونډي هیواد استخبارات لاس لري. هلته استخباراتي سازمانونه استخباراتي ادارې په افغانستان کې د دا ډول وحشیانه غیر انساني او غیر اسلامي بریدونه تر شا لاس لري. په دې ټولو جبهاتو کې د افغان دولت کمزورتیاوې شته. ولې څه شی مهم دی؟ هغه مهم دا دی چې هیڅ کله په کار نه ده چې د افغانستان دولت د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره د سرحداتو د باندې روغې جوړې ته کېږي. دا تاثیرات لري. ولې د دولت وسلوال مخالفین چې جګړه پر افغانستان کې کوي، بریدونه انتحاري بریدونه او نور نامنۍ په افغانستان کې جوړوي او د سولې او د پخلاینې لپاره بیا ترکیې او سعودي او قطر او دمشق او یمن ته ځي. په کار دا ده چې د سولې لپاره هم دلته په کابل کې کینی او مذاکرات دلته. خو دوی په وسلوال سره باور نه لري پر افغان حکومت. څنګه کوي؟ هېڅ په دې کې ستونزه نشته تر هغې چې دا د بې باورۍ فضا موجوده وي، دا خړپړتیا به موجوده وي. څو پورې چې د باور فضا رامنځته نه شي، زه په دې عقیده او په باور یم چې نه افغان دولت نه د دولت وسلوال مخالفین خپل اهداف ته نه شي. څنګه باور فضا رامنځته شي چې هلته وسلوال په خپله استخبارات بریدونه کوي د پاکستان؟ تاسو ورته اشاره وکړه. زه په دې عقیده یم چې تر هر څه وړاندې باید وسلوال مخالفین خپل مستقلانه دریځ باید څرګند کړي، خپل استقلالیت باید اعلان کړي د افغانستان خلکو ته او ووایي چې د دوی تر شا څوک نشته، دوی مستقل دي او په مستقله توګه جګړه مخته. دا هغه څه دي چې دوی نشي کوی، نشي کولی، اعلاني نشي ویلی. تاسو وګورئ تر هغې ورځې چې دوی تر پاکستان تر فشار لاندې
په هیڅ مورد کې مداخله نشي. څنګه کېدای شي چې دی په پکتیا کې او په کابل کې او په قندهار کې او په روزګان کې په د افغانستان په مختلفو ساحاتو کې دوی په عامه خلکو باندې بریدونه کوي، خو یوه کاناډایي کورنۍ 15 کاله د دوی سره په بند کې پاتې کېږي، هغه روغ او سالم خلاصېږي، او یو بیچاره افغان بیچاره انسان چې هغه مسلمان دی، انسان دی، حقوق لري، قوانینو ته ژمن دی، هغه دوی له منځه وړي. ولې هغه خلاصوي او دا وژني؟ ولې همدغه ځای کې ده چې د دوی چینل د بل چا په لاس کې دی. کله چې ټرمپ فشار واردوي دوی پوهېږي چې په دغه مواردو کې د پاکستان استخبارات زړه نشي بدوی، څه چې هغوی غواړي همغه دوی د خپل استقلال اعلان کړي. هېڅوک د دوی په وړاندې خنډ نشي ایجادوی که دوی راشي په کابل کې خپل دفتر پرانیزي او دلته مذاکرات پیل کړي. تر کومې جنګېږي او په کوم نور جنګېږي؟ اوس خو مخکې خو جنګ د اردو سره و، مخکې خو جنګ د پولیس سره و، مخکې خو جنګ په اصطلاح د افغان دولت سره، اوس خو جنګ د قرآن سره دی، اوس خو جنګ د مسجد سره دی، اوس خو جنګ د مکتب سره دی، اوس خو د جنګ ډول بدل دی. دې ته دوی اوس کوم نوم ورکوي؟ کله چې یو څوک په مسجد کې، کله چې یو څوک محراب شهیدوي، کله چې یو څوک قرآن پاک شهیدوي، دغه ته څه نوم ورکوي؟ د افغان د وسلوال د افغان دولت سره د جګړې نوم جهاد و. د خدای د کور سره جهاد په کوم نوم باندې کوي؟ ګوره د چې موږ وایو چې دا د جګړې تر شا بل لاس یو دوی د خپل استقلالات اعلان کړي. ولې وایي چې موږ په دغه بریدونو کې نه یو، موږ مستقل یو، د چا سره لاس نه دی، موږ په قطر او په سعودیه او په ترکیه کې غونډې نه کوو، موږ راتلونکې جلسه په کابل کې د دولت سره په کابل کې ده. دغه ځای ده چې دوی باید خپل استقلالات اعلان کړي. او د بل اړخه افغان دولت هم باید په افغانستان کې د سالمې او ښې حکومتدارۍ په اساساتو باندې باید فکر وکړي. په ډیری محلاتو کې د افغانستان په وسلوالو او امنیتي ځواکونو کې فساد شامل دی. په ډیری مواردو کې د موږ وسلوالو ځواکونو ته چې د دښمن سره خوله پر خوله سنګر پر سنګر جنګېږي مهمات نه ورته رسېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا چې مهمات استوي د لشکرګاه له بازاره یا د هلمند له مرکز له لشکرګاه چې تر موسی قلعه ولسوالۍ رسېږي په نیمه لار کې نیم مواد نشته. تجارت خبره چې افغان افسران امریکې ته لېږل شوي د سیګار د راپور له مخې چې یو ورځ مخکې خپور شوی دی، هغو هلته تېښته کړې چې دا هم د پوځ په لیکو باندې منفي تاثیرات لري او غورځولی شي. بل به راشو د قاطع ملاتړ ماموریت دا خبره کړې او افغان دولت ویلي دي چې ځکه بریدونه دومره زیات دي وسلوالو چې دوی د ماتې سره مخامخ دي. همدغسې ده؟ نه، دا افغان دولت یوه تبلیغاتي جګړه پر مخ بیایي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د دولت وسلوال مخالفین په مختلفو ساحاتو کې جبهیزې جګړې کوي. دوی خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره له هېڅ نوع امکاناتو دریغ نه کوي. دوی امکانات لري، دوی جګړه کوي. دا اوس عملاً د هېواد په جنوب کې ډېره برخه ځمکه د دوی تر خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دوی عملاً د ځواک په توګه په افغانستان کې فعالیت کوي او د افغانستان دولت او افغان دولت فقط په تبلیغاتي جګړه باندې هڅه کوي چې دا جګړه مهار کړي. په داسې حال کې ولې جدي هڅه نه کوي دوی؟ زه په دې عقیده او په باور یم چې افغان دولت تر هغې چې د جګړې د مهار کولو لپاره کلکه اراده ونه لري، دا جګړه به د کابل تر دروازو اخیر ورسېږي. ستونزه دا ده چې په افغان دولت کې 15 ستونه نه دي، په افغان دولت کې نن سبا 9 ستونه دي. که موږ او تاسې 5م ستون طالب وسلوال مخالفین یادوو، 4 ستونه خپل دولت، 5م ستون وسلوال مخالفین، 6م ستون ولې د شمال ټلواله دوی ورنه وباسي. او د دې ترڅنګ هغه اقتصادي مافیایي کړۍ چې په داخل د نظام کې فعالیت کوي هغوی ولنو دوی خو 5م ستون هغه کسان ته وایي چې طالب ته د تلیفون په واسطه باندې معلومات ورکوي، د طالب سره ایمیلونه لري، د طالب سره مناسبات لري، طالب ته زمینه مساعدوي چې په دولتي ارګانونو دولتي ادارو باندې بریدونه وکړي. هغه څوک چې نظام تخریبوي د هغوی مخه څوک نیسي، هغه ستون نه دی. هغه څوک چې اقتصادي مافیا ده په نظام کې حاکمه ده، ټول د ملي اردو د امنیتي ځواکونو په شمول ټول د افغانستان عمده قراردادونه د دوی تر کنټرول لاندې دي. هغوی افغان دولت وویل چې د پټنځایونه د ترهګرو په پاکستان پنجاب کې د خبره وکړله. اول ته د نیشنل ګوند پخواني مشر هم دغه خبره کړې ده. په خپله د امنیتي تړون دلته موجود دی د امریکا سره، بیا په داسې یو حالت کې چې دلته افغانان مړه کېږي، پوځیان یې مړه کېږي او دومره ستونزې موجودې دي، نو امنیتي تړون بیا په څه مفهوم سره چې نړیواله ټولنه هم وایي چې پاکستان کې شته ترهګر، افغان دولت هم وایي، نو بیا دا څه معنا امنیتي تړون؟ ګورئ دلته دا لوبه د ټولو لوبغاړو له طرفه خرابه شوې ده. دا په دې معنا نه ده چې یو لوبغاړی صادق نه دی، ټول لوبغاړي منافقین دي. ټول هغه کسان چې د افغانستان په قضایاو کې شامل دي، د افغانستان قضایاو ته
د خپل دوربینه ګوري او په خپل دوربین کې یوازې هغه زاویه په نښه کوي چې د دوی ګټې پکې خوندي کیږي. متحد ایالتونه خو په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره فعالیت کوي، د خپلو ګټو لپاره پراته دي. تا ته وایي چې ستا سره امنیتي تړون لرم، د کال 5 میلیارده ډالر درکوم، 2,500,000 وسلوال ځواکونه تجهیزوم، روحانیات ورکوم، مواد ورکوم، توپ ورکوم، ټانک ورکوم. ته چې خپله له دغې امکاناتو استفاده نشي کولی، ته چې خپل مرمۍ په خپله خرڅوي، ته چې خپل ننجرې په خپله خرڅوي، ته چې له خپلو وسلوالو ځواکونو سره خپل خیانت کوي، هغه په ما پورې څه اړه لري؟ تا ته چې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته 3,500,000 ځواک ته 1,40,000 عددي موټرو ته تیل درته رسوم او دا تیل تر ولسوالۍ درته انتقالوم، ته چې خپل خرڅوي هغه خو د خپل مشکل دی، هغه خو د ما مشکل نه دی. زه چې 3,500,000 ځواک ته مجهزه وسله درته ورکوم او د وسلو ډیپوګان چې ته خپل په پاکستان پر پنجاب خرڅوي هغه خو د ما ستونزه نه ده. دا خو که زه شم زه ورته وایم ولې افغان دولت تر ننه پورې د هغو پوستو پوښتنه ونه کړه چې په یو لین په یوه د کندهار په لین کې او بیا پستې په یو ځای باندې وسلوال مخالفینو ته تحلیه شوی وسپارل شوي. دا معامله نه کوم د اردو جنرال، کوم د اردو سره منصب، کوم د اردو افسر نن په دې جرم چې د اردو سره د پاو سره د ملک سره خیانت کړی د محاکمې میز سره راکړ شوی. موږ باید خپل ګریوان ته سره ټیټ کړو. موږ د دغه وړاندې خاورې په وړاندې څه مسؤلیت ادا کوو. ډېره مننه کوو. تنو صاحب تاسو ته راځو. د افغانستان ولسي جرګې وایي چې د روسیې او پاکستان په ګډون یو شمېر هېوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې خنډ جوړ کړي او د خنډ سره یې مخامخ کړي. وروستۍ پیښې همدغسې تحلیلولی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څوک چې زموږ دمګړی زموږ غږ اوري او دا خپرونه ګوري سلامونه ورته وړاندې کوم او هغه څوک چې په دې وروستیو کې شهیدان شول هغوی ته جنت فردوس غواړو او څوک چې زخمیان دي هغوی ته عاجله شفا غواړو. له بده مرغه په مجموع کې که ووایو بدبختي د جنګ دا دی چې زموږ ملت تباه کېږي او زموږ ملت وژل کېږي، زموږ ښوونځی ورانېږي، زموږ ځوانان تباه کېږي، زموږ آینده تباه کېږي. هر څو دې ته که دا جنګ د هرې خوا نه دی، زموږ لپاره مهمه دا دی چې د دې لپاره تعریف ولرو. هغه دا دی چې هر څوک مونږ وژني، زموږ په خاوره کې شوم پلانونه تطبیقوي او زموږ ښوونځی ورانوي، دا زموږ دښمن دی. دا که هر څوک وي. روبه شو دې ته چې دغه مسله که ولسي جرګه یاده کړي که هر څوک یاده کړي، خبره په دې کې دی چې دلته د زبر ځواکونو د جنګ مسله دی. له دې نه سترګې نشو پټولی چې امریکا او روسیه د خپل د دښمنۍ یوه اوږده تاریخچه لري چې په دریمې نړۍ کې په غریبو هېوادونو کې همدارنګه په نسبتا پرمختللو هېوادونو کې دوی جنګونه په مختلف شکل مخته وړي. یو د جنګونو یو فرهنګي جنګ. امریکا خو راغلې ده افغانستان ته، ویلي چې دلته ترهګر دي زموږ بلډینګونه ودانۍ راچپه کړي، دلته راغله او دغه ځای کې د سولې کوشش کوي. روښان صاحب مخکې خبره وکړله وسله هم درکوي، تیل هم درکوي، معاش هم درکوي او تی بیا په خپله نشي ساتلی. اصلا کې موضوع دا نه ده چې دوی په خپلو منځونو کې سره ښکېل شوي دي، موضوع دا ده چې افغانان ښکېل شوي دي، افغانان وژل کېږي، افغانان مړه کېږي. لکه مخکې چې روښان صاحب وویل چې د استخباراتي کړۍ د پاکستان په خپله مشخصې کړې چې هغه په دې کې بوختې دي. ستاسو نظر څه دی چې په دې وروستیو کې اشرف غني پاکستان ته ځي؟ دغسې سفرونه به ګټه وکړي چې د سولې خبرې ګړندۍ کړي، په افغانستان کې جګړه را کنټرول کړي؟ ګوره خبره په دې کې ده چې کله دوی دښمني ادامه پیدا کوي د زبر ځواکونو دلته طبعا موږ د سونو موادو په توګه باید استعمال شو، ځکه جګړه چې دلته دوی کوي دلته موږ یو. که جګړه دوی په ویتنام کې کوي هلته ویتنامیان دي، که جګړه دوی په بل هېواد کوي هلته د هماغه هېواد باشندګان اوسېږي. خبره په دې کې ښکېله ده چې جنګ طبعا روسیه دلته موجوده وه، دلته راغلي وو، هغه ولې ووتل په اوسني جنګ کې؟ په اوسني جنګ کې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې او د سیمې نه ورهاخوا هېوادونه ټول په افغانستان کې دخیل دي، هر څوک خپلې ګټې لري. دلته دوه رقمه مسایل دي، یا مستقیما ګټې لري یا مثلا د هغو تړونونو له مخې چې هغوی کې هېوادونه سره یو ځای شوي دي د خپل ملګري په مقابل کې دلته ګټې لټوي. نو جګړه روانه ده، دا جګړه ورځې نه تر بلې امریکا وایي دومره نه ځو د افغانستان نه تر څو مو چې دلته ثبات نه وي راوستلی. د دې خبرې سره باید موږ موافقت
امریکا ونه لرو. ځکه خلک غواړي چې سوله وشي، سوله ولې نه غواړي؟ دې ته راځم. امریکا دلته دغه یوه خبره چې مثلا تر څو دلته جنګ بس شوی نه وي موږ بځو. اصلي خبره دا ده چې دا جنګ له کومه ځایه راپیل شو، دا جنګ چیرته تولیدېږي، د جنګ لپاره ایډیا چیرته روزل کېږي. ولسمشر چې پاکستان در سره جنګېږي استخبارات یې هغې سره سوله یوازې پاکستان نه، د پاکستان خپله دومره اقتصاد نه لري چې مثلا دومره ډېر مسایل ترمیم هغه کې اداره کړي او په لاره یې واچوي. د پاکستان سره طبعا په دې سیمې یا د نړۍ هېوادونه همکاري کوي او په دې کې ورسره شریک دي. ګوره که موږ په زغرده داسې ووایو چې پاکستان کې د ترهګرو د روزنې ځایونه دي، څرګنده خبره ده، نو نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه په دې نیولې اکشن نه اخلي. اوس خبره هم ده، موږ امنیتي تړون هم لرو، ولې د دې په ځای چې دلته جګړه کوي پاکستان کې جګړه ورسره دا موږ افغانان باید په دې وپوهېږو چې جګړه دغه په وروستي حد کې چې یو څوک راځي، توپ ورکړل شوی دی، ایډیا ورکړل شوی دی، ترانسپورټیشن ورکړل شوی دی، راځي د پکتیا په پولیسو باندې حمله کوي یا راځي په امام مسجد باندې، امام زمان مسجد باندې حمله کوي، دغه ځای کې ته جګړه نشي کنټرولولی. که مثلا زمونږ ووایو چې زمونږ پولیس ډیر پیاوړي دي، زمونږ حکومت مثلا نظامي ځواک ډیر پیاوړی شي، بیا هم داسې کیږي چې دغه مسایل خطر موږ ته متوجه کړي. راځم ګوره، امریکا ډیر غته ده په امنیتي لحاظ په هر لحاظ پرمختللی هېواد دی، خو تاسو ولې څه وخت مخکې یو ځای کې یو چا څه وکړل، څومره خلک یې ووژل. ګوره یعنې که موږ په دې یعنې موږ یو داسې ملت یو چې جنګ راوتلی او په جنګ کې ادامه لرو او اوس هم ادامه لري جنګ، چې ته د جنګ هم کوي او ته خپل اردو هم روزي، پولیس هم روزي او دا د دوی فکر هم جوړوي. دا یوه ډېره مغلقه او سخته او اوږدمهاله پروسه دی. نو دې لپاره که موږ ووایو چې زموږ پولیس ضعیف دی، په دې کې شک نشته دی. په پولیسو کې یا په مجموع کې په امنیتي ارګانو کې فساد شته، هو دې کې شک نشته دی. تر څو چې موږ دغه مسایل کنټرولوو دا وخت غواړي. دا چې مثلا جګړه ادامه پیدا کوي او موږ وایو چې مثلا یو ځانمرګی یا مثلا هغه څوک چې توپ ورسره دی پاکستان ته دا سفر څومره توقع کیدای شي چې سولې لپاره ګټور تمام شي؟ د اشرف غني د نظر تېرو تجربو ته چې موږ پاکستان سره لرو، زه خپله هېڅ توقع نه لرم، خو د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې دا یو ښه ګام دی چې که موږ روابط ورسره زیات کړو په ځینو مسایلو کې، که مثلا موږ وکړی شول چې دوی ته قناعت ورکړلی شو، دا یو ښه ګام دی. بیا هم ډېر به نه امیده کېږو، مګر پاکستان هغه غوښتنې چې لري د هغو لاسته راوړل یا هغې ته زموږ د دوی ته قناعت ورکول د بیا هم په خیر راغلی. راځو دې ته چې په د امریکا ولسمشر په هند کې د ټرمپ د ستراتیژۍ د ټینګار کولو لپاره د هغې په حال کې دی، او د بلې خوا نه خبره دا ده چې چین هم ځینې څرګندونې په دې باره کې کړي دي او ولسمشر هم هند ته سفر کوي. هلته په هند کې چې په ځینو امنیتي موضوعاتو باندې هم خبرې لري او همداشان په ځینو ترانزیټي مسایلو باندې هم خبرې لري د سوداګرۍ په برخه کې. دا څومره ګټور دی او په پاکستان به دغسې سفرونه فشار راولي چې وسلوال نه لاس واخلي؟ نه، هند سره زموږ اړیکې په دې حکومت د کرزي په حکومت نه په دې خوا برابرې دي. هند موږ سره په مختلفو برخو کې همکاري کړې ده، د بیا رغونې په برخه کې او د تحصیل په برخه کې. دې نه موږ سترګې نشو پټولی. هند زموږ یو د دې نظام په جوړولو کې یو مهم همکار دی. دا چې هر څومره رابطه مد ورسره زیات شي، تجارت مسایلو سره مخ ته لاړ شي، دا زموږ لپاره په ګټه دی. راځو دې ته چې د پاکستان یو عمده تشویش دا دی چې کله د هند او د افغانستان روابطو کې نږدېوالی راځي، د هند لپاره دلته زمینه مساعده کېږي چې کار وکړي، نو پاکستان دې مسایلو تشویش لري. راځو دې ته چې که چېرته امریکا دغه ستراتیژي چې اعلان کړې دی په واقعا کې وغواړي چې دا تطبیق یې یو څه نتیجه ورکولی شي. موږ تر اوسه نشو ویلی چې ستراتیژي کامیابه ده یا ناکامه ده، تر څو پورې چې موږ د دې آوټپوټ لیدلی نه وي او نتیجه مو لیدلې. د عمان ناستې په اړه څه نظر لري؟ دا ناستې څومره ګټورې دي؟ دې نه مخکې په قطر کې هم د پاګواش په نوم یوه اداره ده، هغه هم ډېرې ناست تنظیم کړلې. زما په نظر یو خو دغه هغه ده مصروفیت دی چې نړیواله ټولنه وښیي او د افغانستان د سولې بهیرونه وښیي چې موږ په دې برخه کې اکټیو یو، کار کوو، ولس ته وښیي چې مثلا دلته مو غونډه جوړه کړه، دلته مو غونډه جوړه کړه. زما په نظر دا حل نه دی. د سولې لپاره یو بنیادي میکانیزم چې په هغه کې نړیواله ټولنه تعهد وښیي
او برلا د دې څرګند پلان جوړ شي چې مثلا سوله په دې برخو کې باید څنګه راشي او دا ملت ته وښیلی شي نه یوازې د افغانستان ضرورت دی سوله چون زموږ ډېر ضرورت دی مګر نور ملتونه هم سولې ته ضرورت لري نو دې لپاره څرګند میکانیزم چې رامنځته نه شي او نړیواله اجماع رامنځته نه شي په عین عملا کار ونه کړي موږ لپاره تر هغو دا مسله مبهمه ده. ډېره مننه کورو خان صاحب. دې ته رجوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی دی او همداشان افغان ولسمشر هم هند ته ځي. دا د پاکستان لپاره څه پیغام ورکولی شي؟ زه په دې عقیده او باور یم چې اصلا دا ډول سفرونه په تیرو 14 کلونو کې په پرله پسې توګه شوي حتی د امریکا د رئیس جمهور راغلی په هند کې 4 شپې کړي او په مختلفو مسایلو شمول د افغانستان د قضایاوي مختلف تړونونه امضا کړي. مسله دا ده چې د افغانستان کشله په دې ډول ستراتیژیو لکه د امریکا دولت چې په 2002 هم او 2009 هم او 2010 کلونو کې د افغانستان لپاره اعلان نتیجه نن هم دا ده چې په افغانستان کې امن نشته، په افغانستان کې سوله نشته او په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده. زه په دې عقیده یم چې تر هغې چې پاکستان په سیمه کې ستراتیژیک انډیوالان لري او په سیمه کې د هیوادونو سره ستراتیژیک مناسبات لري هیڅ نه دا ډول ناست په پاکستان باندې تاثیرات نشي ورزولی. افغان ولسمشر که هند ته لاړ شي د هند سره تړونونه امضا کړي، اقتصادي تړون وي، نظامي تړون وي، په مقابل کې دلته پاکستان د روسیې سره او پاکستان د چین سره رانږدې کېږي. هغوی ستر اقتصادي ظرفیتونه لري او دا خپل ظرفیتونه پاکستان ته په اختیار کې ورکوي. تاسې وګورئ د ټرمپ د استراتیژۍ له اعلان وروسته چا ګټه کړې او چا تاوان وکړ. د پاکستان د ولسمشر ټرمپ له استراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان کې جګړې شدت اخیستی. د دولت د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی، خو په مقابل کې د چین او د پاکستان ترمنځ نظامی همکاري لا نږدې شوې. لا بهر ته د اټومي بټیو د تنظیم او انسجام چارې ترسره اجازه راکوي. چا ډېره استفاده له دې استراتیژۍ وکړه؟ موږ که پاکستان. ګورئ دلته مسله دا ده تر هغې چې موږ په خپله په داخل د افغانستان کې دا خاوره خپله ونه بولو تر هغې موږ نه د ټرمپ ستراتیژي خلاصولی شي، نه مو د هندوستان سره د مناسباتو نږدېوالی خلاصولی شي او نه مو د پاکستان سره دښمني خلاصولی شي. که موږ په دې عقیده وو چې د پاکستان سره دښمن پاتې شو، د هند اجازه راکړه د هند سره دوستان پاتې شو، موږ به د خاورې ته دا خاوره باید خپله وو. دا خاوره موږ هغه وخت خپله بللی شو چې حتما خپلو بچیانو ته ووایي چې له برطانیې راشئ په کابل کې واړوئ. ولسمشر اشرف غني خپلو بچیانو ته ووایي چې د امریکا راشئ په کابل کې واړوئ. اقلیل حکیمي خپل بچیان نه کاناډا راوغواړي. ډاکټر عبدالله خپل بچیان نه هندوستان راو. تاسې وګورئ دوی دلته د میلمنو په توګه راغلي. د دغو ټولو چارواکو تاسې وګورئ هغه 6 کلیدي کسان چې د افغانستان د حکومت په راس کې قرار لري، ټاپ منیجمنت کې دوی دي، په ټاپ رهبرۍ کې دوی دي، په ټاپ مدیریت کې دوی دي. دیوه اولاد هم په دغه ملک کې نشته. که دا خاوره د خپله ای ولې د خپل بچی دلته په دې خاوره کې نه اوسئ. که ناامني ده خو ما ته هم ناامني ده، تا ته هم ناامني ده او که ما پکې وژنې زه پکې قرباني ورکوم، د ما مور دې پکې بره شي، د ما مېرمن دې پکې کونډه شي او د تا اولادونه دې په خارج کې اوسېږي، تر هغې دغه خاوره نشو موږ ساتلی. د دې مفهوم څه دی؟ د ټولو دولتي اراکینو د لوړرتبه چارواکو اولادونه او کورنۍ د افغانستان د باندې اوسېږي، حکومتداري په افغانستان کې کوي، امکانات په افغانستان کې پیدا کوي. دا خاوره دوی خپله نه بولي. که خپله یې بولي مهرباني دې وکړي را دې شي په دې خاوره د زړه بد کړي، د مفسد لاسونه دې لنډ کړي، د فساد مخه دې ونیسي، ښه حکومتداري دې رامنځته کړي، د ډېرو سیاسي کشمکشونو پر ځای د ولس ته مراجعه وکړي، یوه رښتینې حکومتداري دې رامنځته کړي. دا کومه معنا او مفهوم بلې موضوع ته تاسو مخکې خبرو کې اشاره ورته وکړه د عراق او افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي ځانګړی استازي دا خبره په دې وروستیو څرګندونو کې کړې ده چې په افغانستان کې تر هغې امن نشي راتلی تر څو چې پاکستان په خپله تګلاره کې بدلون رانولي. څنګه دی دا بدلون په کومه لاره سره راتلی شي؟ یا به راشي او که نه؟ یا امریکا څه کولی شي چې دې تګلاره کې بدلون راولي؟ زه په دې عقیده یم تر هغې چې د امریکا او د پاکستان ګټې په سیمه کې سره شریکي، پاکستان په خپله ستراتیژۍ کې تغییر نشي راوستی د افغانستان د مسایلو د قضایاو په رابطه باندې.
مهمه مسله دا ده چې موږ لومړی باید امریکا ته د دې قناعت ورکړو چې اوس خوشبختانه یو څه د باور فضا ایجاد شوی هم ده چې موږ په سیمه کې د امریکا لپاره ستراتیژیک ملګري جوړېدی شو. پاکستان امریکا تر اوسه پر دې باور نه ده. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي د امریکا سره دښمني کوله، اشرف غني دوستي کوي. 2 کاله وروسته په 2019 کال کې چې څوک واک ته رسېږي هغه د امریکا دوست دی که د امریکا دښمن د امریکا په دې نه پوهېږي. موږ باید امریکې ته دا ثابته کړو چې دلته هر هغه څوک چې په افغانستان کې واک ته رسېږي د افغانستان د خلکو دوستي ستاسو سره تر هغې چې موږ امریکا ته د خپلو ګټو لپاره دلته باور ورنکو. امریکا به د پاکستان ملګری او پاکستان په سیمه کې د تروریزم ستر پالونکی. خو اوس امریکا هم پوه شوي چې پاکستان ځکه په ښکاره ورته ویلي دي چې دوی ترهګر روزي. ګوره دلته مسله دا ده چې ټرمپ په همدې عقیده دی. ټرمپ بزنسمن دی، سیاستمدار نه دی. ټرمپ په امریکا کې د یوې کړۍ له طرفه چې هغه د امریکا سیاست رهبري کوي د هغې تر کنټرول لاندې دی. هغه څوک چې په امریکا کې د امریکا د ملي سیاست پالیسۍ تدوین کوي، طرحه کوي او بالاخره بیا یې تطبیق کوي، هغه بل څوک دی، هغه ټرمپ نه دی. ټرمپ خو غواړي چې دا نن هم په ایران برید وکړي. ټرمپ غواړي چې دا نن هم د ایران سره شوي سیاسي روغه جوړه اتمی مسایلو باندې روغه جوړه مسله له منځه یوسي او وړی شي. ګوره د ټاکنیز کمپاین عمده موضوع هم دا وه، نن نشي کولی دلته چې سیاست د بل چا په لاس کې دی او دوی دوه انډیوالان دي، مسله موږ طلب کې که موږ خپل غیوان ته ځان ډېره مننه کوم. تړون صاحب تاسو ته راځو. پاکستان خپله پالیسۍ کې تګلاره کې بدلون راوستی شي په دې فشارونو سره چې وروستیو کې رامنځته شوي، یا تاسو داسې فشارونه وینئ چې دوی به بدلون راولي که په لنډه توګه وشي؟ زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې په اسانه په خپلو پالیسۍ کې تغییر راولي. څه باید وکړي نړیواله ټولنه؟ خبره دا ده که چېرته د پاکستان رښتیا د نړیوالې ټولنې لپاره خطر وسي نو دا یوازې زموږ نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم ده چې د پاکستان په اړوند یو جامع تصمیم رامنځته کړي. خو چون پاکستان له هیوادونو امریکا او نورو زبر ځواکونو سره په خپل لیول روابط مخ ته بیایي، هغوی ته ځان خیاله ده چې په مختلفو مسایلو کې موږ تاسو سره ملګري یو. د افغانستان ته د امریکا په راتګ کې پاکستان یو مهم ملګری و، نو دلته امریکا هم له احتیاط نه کار اخلي، ځکه که پاکستان د امریکا له طرفه ډېر فشار لاندې راشي نو روس هم غېږه شلولی دی او چین خو اول د پاکستان ملګری دی، نو دلته امریکا ته هم د خپلو ګټو لپاره خطرات رامنځته کېږي. امریکا دلته له مزیر یا داسې احتیاط نه کار اخلي چې خپلې ګټې پکې خوندي اوسي. دا چې افغانستان کې جګړه څومره ادامه پیدا کوي دا د دوی لپاره مهمه نه دی، ځکه هر څوک چې یو کار کوي د هغې لپاره موخې ټاکي، د موخې ته رسېدو لپاره چې کله هر څوک ستراتیژي جوړه کړي، پالیسي ورته سیټ کړي، نو دا بیا مهمه نه دی. د امریکا لپاره زما په نظر دا مهمه نه ده چې اجازه راکړم منځونو کې نه جنګېږي، ما ته اجازه راکړئ پوځ یو خوا دی نیم بل خوا ته دی. ما ته اجازه راکړم دې خبرې ته راځم. امریکا د خپلو اهدافو لپاره په زرګونو کیلومتره خپلو اهدافو لپاره دلته غواړم چې سوله راولم، امنیت راولم. راځم دې خبرې ته راځم. ګوره دا مسله نه دی. هر څوک چې یو کار کوي هغې لپاره لکه مخکې مو ویلې موخې ټاکي. امریکا چې په زرګونو کیلومتره دې خواته راغلې ده، دې اهداف معلوم دی. دا چې دا اهداف په سوله کې ترلاسه کېږي او په جنګ کې ترلاسه کېږي، په څه شي کې چې ترلاسه کېږي دوی لپاره به هماغه وضع ادامه پیدا کوي. لنډه خبره ده. دا وخت نه راغلی چې په سوله کې ترسره شي نه. ګوره موږ په هغه لیول کې نه یو چې مثلا دا مسله داسې په اسانه تحلیل کړو. که چېرته سوله راشي امکان شته چې دلته د امریکا مخالف ځواکونو ته زمینه مساعده شي. څوک جنګېږي؟ جنګ څوک کوي؟ افغانان څوک وژني؟ دا د افغانان چې ګوره افغانان هغه څوک وژني چې د دوی ګټې په افغانستان کې خوندي دي. صحیح شوله؟ ګټې د چا خوندي دي؟ ګټې د پاکستان خوندي دي، ګټې د امریکا خوندي دي، ګټې د روسیا خوندي دي، ګټې د سیمې هیوادونو ټولو خوندي دي. ګوره یا مستقیمې ګټې یا غیر مستقیمې ګټې. که مثلا ګوره دا مسله داسې نه دی، مونږ که وګورو یو څوک مثلا په منطقې کې 30 کاله پاتې کېږي، په 30 کاله کې غواړي چې خپل فکر هلته هغه کې ترویج کړي، نو چې کله په یو فکر په 30 کالو کې یو ماشوم وزېږي هغه لوی شي، بالاخره هغه نه یو څوک جوړ شي چې اداره هغه کې پر مخ وځي، نو ته باندې هغوی ډېر مخ ته وړي. دا خپله د یو هغه دی یو جنګ دی، فرهنګي جنګ. ډېره مننه کوو تاسو دواړو نه. خوشحاله اوسئ ګران اورېدونکو. موږ سره د نظر خاوند محمد الله تړون او د لینکن ښوونیز مرکز مشر ښاغلی نصیر احمد روخان، دواړو ښاغلو نه ډېره مننه کوو. زه طالب منګل وم. تر بل وخت ښه وخت او ښې چارې ولرئ.